دومره ډیر زیات شي خفګان کله کله چې په ما تنګ شي جهان کله کله دومره ډیر زیات شي خفګان کله کله چې په ما تنګ شي جهان کله کله چې په ما تنګ شي جهان کله حجاج جنگ د حرام سره موږ چې دغه واقعه د تاریخ کې کله شو بیا باندې تکرارېږي حضرت عبدالله ابن زبیر قیام او مستقل امارات په مکه کې رانول او بیا د حجاج سره جنگ تاریخ ته صحنې لیکلي دي کنه بالاخره حضرت عبدالله ابن زبیر په حرام کې محاصره شو د حجاج لښکرې د حرام شاوخوا ته پرتې او د حجاج منجنیکونه په حرم باندې لګېدل عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه په داخل د حرام کې جنگ کوله عبدالله رضی الله عنه د اسماء چې د رسول صلی الله علیه وسلم فينا د ابوبکر لور د حضرت عائشه خور وه ذات نتقین کومه ده چې په غرسه ورته رسول صلی الله علیه وسلم ته د ټولنې په یوه برخه کې اوبه او په بله برخه کې ډوډۍ وروړله د هغې زوی عبدالله ابن زبیر چې د رسول صلی الله علیه وسلم د ترې زوی وه او رسول ته ویلي چې دا زما حواري دی پیغمبر حواري د دې زوی قیام کوي وګورئ چې دا قیامونه دې ظالمانو په مقابل کې په تاریخ کې ولې د رسول صلی الله علیه وسلم د کورنۍ نه شروع شوي دي که دا قیامونه د اسلام کې داسې یو پردي لري سړي کړي وای چې هغوی د نبوت د کورنۍ سره رابطه نه وای نو خلکو به دا خبره کوله چې دا سره د اسلام نه پوهېږي او د اسلام نه وتلی دی په یوه غریب تصور سره دغه خبرې کوي شاذ تصور دی خو وګورئ چې د یزید په خلاف باندې قیام هم د حسین په واسطه باندې کېږي د فاطمې د زوی په واسطه کېږي او د حجاج سره جنګ په حرم کې هم د اسما د زوی په واسطه سره کېږي چې د پیغمبر سره نږدې رابطه لري عبدالله بن زبیر اول مولود دی په هجرت کې په دارالاسلام کې چې تولد چې کله تولد شو په هجرت کې هلک نه و پیدا شوی عبدالله ابن زبیر پیدا شو نو مسلمانان ډېر ورته خوشحاله شول او رسول صلی الله علیه وسلم ته ورولېږله چې تحنیک ورته وکړه او د عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه خلا د اول ځل لپاره د رسول صلی الله علیه وسلم په لاړو باندې واده شوه داسې مبارک مولود الله پاک د ظلم په مقابله کې شهیدوي او د بیت الحرام په منځ کې شهیدېږي دا ډېر ګرم واقعه ده په تاریخ اسلام په دې کال کې د حج ورځ وجده جنګ شو اشهر الحرام دی اشهر الحرام کې اشهر الحج دی په اشهر الحج کې د ترویې او د عرفات ورځ وه په دې کال چې څومره حاجیان حج ته راغلي وو څوک چې عرفات ته راغلي وو د هغوی نه طواف یې پاته پاتې شو طواف یې ونه کړ ځکه چې حرم ته ننوتلی نه شوی په حرم کې د عبدالله ابن زبیر لښکرې او کوم خلک چې په حرم کې پاتې وو طواف یې پاته یې کوله هغوی عرفات ته نه شوی تللی ځکه چې په عرفات کې د حجاج لښکرې د مسلمانانو حج دغسې تقسیم شو د حجاج او د عبدالله ابن زبیر د مقابلې عبدالله ابن زبیر لکه زمری غوندې په داخل د حرم کې مقابله کوله مور یې ورسره وه اسما هغه خپله مور ته ویل چې مورې زه حکم د دوه کارو په منځ کې یم که جنګ کوم کعبه ویشتل کېږي ړنګېږي او که جنګ نه کوم ظالم ته تسلیمېږم کوم کار وکړم ظالم ته تسلیم شم که جنګ وکړم مور یې ورته ویل چې ګوره زویه چې تسلیم نه شي ګوره زویه چې تسلیم نه شي ستا داسې شودې نه دي خپل چې شودې باطل او کافر ته تسلیم شي دا شودې به نه به عزته کوي مقابله وکړه الله د خپل حرم ساتندوی دی مقابله یې وکړه په دې وخت کې بمونه نه وو چې په جومات باندې بمونه ور واچول شي منجنیکونه وو په منجنیکونو باندې کعبه ولګېدله کعبه ړنګه شوه او بالاخره عبدالله بن زبیر باندې لښکرې ورننوتلې په مسجد الحرام کې د حرم په منځ کې شوي حجاج صفتان که اوس په جوماتونو کې خلک وژني خو د ده نه مخکې د دې مثال چې حجاج ابن یوسف ثقفي وه هغه په مسجد الحرام کې د عبدالله بن زبیر د دې د ملګرو وینې تویې کړې او د خپل قدرت او د سیطرې لپاره یې هغو ته شرعي بڼه ورکړه او کعبه یې ویستله ړنګه یې کړله د تاریخ د صحنې باید مسلمانانو لوستې وای او د دې نه عبرت اخیسته د موجوده کعبه چې اوس جوړه ده دا د حجاج ابن یوسف جوړه کړله ظالم په خپله ړنګه کړه او دا د جوړه کړله دا د حجاج ابن یوسف ثقفي په لاس باندې جوړه شوله چې د عبدالله بن زبیر په مقابله کې ونړېدله بیا یې دا کعبه دوولي حجاج جوړه کړه د حجاج د ړنګېدو نه وروسته دا کعبه نه ده ړنګه شوې تر اوسه پورې الله دغه دا ورنه راښیي چې دا پکې ورانېږي بیا یې عبدالله بن زبیر په پایه باندې وځړوله کله چې په پایه باندې وځړوله د دې خوشبویي تلله د مشکو بوی تلله خلک ورغلل چې عبدالله بن زبیر کې د شهید علاییم دي خلک ټول ورته ګوري چې عبدالله بن زبیر په حق وه او قاتل یې په باطل وه ځکه چې دی ونه پړسېدله بوی پکې پیدا نه شو د خوشبویۍ بوی یې لاګي څه ورسره وکړو ورشي ورته سپي علاقې مردار یې ورسره وځړوئ چې د سپي بدبویۍ د خوشبویۍ پټه اسلام د تاریخ داسې دردناکې صحنې مونږ تصور نه کوله چې مونږ په ژوند باندې بیا په امت باندې راتازه شي مونږ کم نصیبي ده چې مونږ ژوندي یو او دغسې صحنې په سترګو وینو او په غوږو یې اورو مونږ بیا هم ژوندي
راضي یو دغسې حالات نه تنها دا چې خلک جهاد ته راپاڅوي نه تنها دا چې داسې حالات فدایي عملیاتو سبب ګرځي او ځوانان دې ته پاڅوي چې خپل ځانونه منفجر کا زه په دې ډارېږم چې دغسې حالات زموږ دې باروتونه منفجر نه کا احساس خو په داسې حالات کې تقاضا د دې کوي چې سړی د اوښکو په ځای باندې وینه وژاړي زه خو په شهیدانو خفه نه یم الله دې دغې درجې ورپورته کړه د شهیدانو وینې همیش د جهاد بنزین دي پټرول دي دا ماشین په دې باندې چلانېږي روانېږي د عظمت په لور باندې امت پورته کېږي شهید شهادت همیش د امت د عروج سبب ګرځي زه خفه په مسلمانانو باندې یم چې د اسلام دعوت هم کوي د قیادت دعوت هم کوي انقاذ شریعت شعار یې پورته کړی دی او د اسلامي مبارزې دعوت مو په شعار یې پورته کړی دی د لویه صلیبي حمله چې په عالم اسلام شروع شوې په هر ځای کې صلیبیان د مسلمانانو مینې تویوي د دې تاریخ یې عکس العمل ښکاره نه کړه چې څنګه ورته تېر شوه عجیبه دا ده چې